حضرت اسید دا یو انصاري صحابي دی. دا فرمایي چې یو ورځ موږ سره ناست ول د خپل قوم د خلکو سره او موږ مذاق او د خنداګانې خبرې سره کولې، سات مې تېراوی. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ازرای مذاق په دې تشي کې په لرګي ووهلم. نو ما ورته وویل یا رسول الله تا زه په لرګي ووهلم، زه د دې بدله غواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل راته چې بدله واخله. ما ورته وویل یا رسول الله ما قمیص نه و اغوستی، تا زه په لرګي ووهلم، زه هغه وخت تا څخه بدله اخلم چې کله تا قمیص نه یې ایستلی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل قمیص مبارک یې وایستی او دو فرمایي چې کله ما د نبی علیه السلام بدن اطهر مبارک ولیدی، زه داسې پرې وموښتم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بدن مبارک باندې، او ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکل کو او ډیر مې مچ کو او بیا مې پرېښول او بیا مې ورته وویل چې یا رسول الله زما مقصد همدا و. نو صحابه د خپل نبي سره څومره مینه، د صحابو د خپل نبي سره څومره محبت، د دې اندازه موږ تاسو ته نسته. موږ د نبي امتیان ځان ته وایو، نو آیا موږ په ورځ کې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 100 ځلې درود شریف ویلی دی؟ موږ به څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت امیدوار یو په آخرت کې؟ کم از کم صلی الله علیه و آله وسلم په ورځ کې 100 ځلې دا وایست.